سلامونه او نیک هیلې. آیا تاسو تر اوسه د الکترونیکي تذکیرې یا برېښناییزو پیژندپاڼو په اړه څه اورېدلي دي؟ نن زه غواړم چې تاسو ته د الکترونیکي تذکیرو ګټې او د اخیستلو طریقه بیان کړم. الکترونیکي تذکیره له پولې کاربونیټ مادې څخه جوړه شوې چې په پرمختللو مملکتونو کې له پولې کاربونیټ مادې څخه د تذکیرو په جوړولو کې ګټه اخیستل کیږي. د الکترونیکي تذکیرې په لومړي مخ کې د کس ټول لومړني معلومات لکه نوم، د پلار نوم، د نیکه نوم، قوم، دین، ملت، د زیږیدنې نیټه او د صدور شمیره رسیدلي دي. په دوهم مخ کې هم دا معلومات ټول په انګلیسي ژبه رسیدلي او یو چیپ هم ځای پر ځای شوی چې په هغې کې د جواز سر اخیستل، د پاسپورت اخیستل، د رای ورکولو کارت او نور دولتي چوپړتیاوې پکې شته. د دې تذکیرو د اخیستلو لپاره لومړی تاسو باید د دې تذکیرو مرکز ته ورشئ او د خپل کورنۍ د غړو په تعداد فورمې واخلئ. فورمې په دوه ډوله دي: انفرادي فورمې او د کورنۍ د مشر فورمې. د دې فورمو د اخیستلو بل اسانه لار هم شته چې تاسو کولی شئ د دې فورمو ویب سایټ ته ورشئ او پی ډي اف شکل را ډاونلوډ کړئ. د دې ښه والی په دې کې دی چې کولی شئ فورمې په کمپیوټر کې هم ډکې کړئ. ښه نو مخکې مې د فورمو د ډکولو خبره وکړه. راځئ چې اوس د خیر محمد کورنۍ ته د الکترونیکي تذکیرې د اخیستلو لپاره فورمې ډکې کړو. لومړی پیل په انفرادي فورمه کوو. انفرادي فورمه دوه مخونه لري. په اول مخ کې د کس ټول هویتي معلومات رسول کیږي او په دوهم مخ کې د دوه تصدیق کوونکو نومونه، د کس او د کورنۍ د مشر لاسلیکونه او د تصدیق کوونکو معلومات رسول کیږي. په اول مخ کې کومې خانې چې په سره رنګ په نښه شوي ډکول یې حتمي دي. لومړی خپل نوم او تخلص په پښتو او انګلیسي ژبو لیکو. بیا د خپل پلار او نیکه نومونه او تخلصونه لیکو. په اوومه خانه کې د خپلې مور نوم او ورپسې د خاوند نوم لیکو. لاندې هم د خپل زیږیدو ځای او د زیږیدلو نیټه لیکو. که مو د عسکرۍ خدمت کړی وي نو د هو خانه او که مو نه وي کړی د نه خانه په نښه کړئ. 12مې او 14مې خانې د زده کړې په اړه دي. که چیرې سواد ولرئ د هو خانه په نښه کړئ او په 14مه خانه کې د تحصیل کچه وټاکئ. په لاندنیو خانو کې هم د خپل اصلي او اوسني هستوګنځیو په اړه، د موبایل فعاله شمیرې، برېښنالیک، مورنۍ ژبې، مدني حالت، د کورنۍ ژبو سره بلدتیا او د بهرنیو ژبو سره بلدتیا په اړه معلومات ورسوئ. په 22مه خانه کې هم د خپل وینې ګروپ روښانه کړئ او ورپسې 23مې او 24مې خانې د کوچیانو د دوبني او ژمني هستوګنځیو په اړه دي. په لاندنیو خانو کې د معلولیت ډول، قوم، دین، مذهب، دندې او جنسیت په اړه معلومات ورسوئ. په پاتې دوه نورو خانو کې هم د دوهم تابعیت او د رای ورکولو ځای په اړه معلومات ورکړئ. کله مو چې اول مخ ډک کړ دوهم مخ ته ورشئ. په دوهم مخ کې هم لومړی کس باید د خپلو پورتنیو ورکړل شویو معلوماتو تصدیق وکړي او په هغه پسې کوم دوه چوکاټونه چې وینئ، په اول چوکاټ کې د شخص او په دوهم چوکاټ کې د کورنۍ د مشر لاسلیکونه باید وشي چې دا کار وروسته د فورمې له پرنټ څخه کوو. له هغه نه لاندې د دوه تصدیق کوونکو د تذکیرو له مخې پوره معلومات رسوو لکه نوم، تخلص، د پلار نوم، تخلص یې او همدارنګه د تذکیرې معلومات لکه د صکوکو شمیره، د ثبت شمیره، پاڼه، ټوک، د صدور نیټه، د زیږیدنې نیټه او د جنسیت په اړه معلومات رسوو. په اخرنۍ خانه کې هم د تصدیق کوونکي د موبایل یوه فعاله شمیره لیکو. د دې چوکاټ کیڼ لوري ته یو بل اوږد مستطیل ډوله چوکاټ هم شته چې تصدیق کوونکی خپل لاسلیک پکې وکړي. دا به هم وروسته د فورمې له پرنټ څخه وکړو. بیا لکه څنګه مو چې د اول تصدیق کوونکي معلومات ورسول، د دوهم تصدیق کوونکي معلومات هم په همدې شان رسوو. یادونه: په اوله صفحه کې 14مه خانه چې د تحصیل د کچې په اړه ده، 22مه خانه چې د وینې د ګروپ په اړه ده، 25مه خانه چې د معلولیت د ډول په اړه ده او 31مه خانه چې د دوهم تابعیت په اړه ده. د مثبت ځوابونو په ورکولو سره باید د خپلو اسنادو یوه کاپي هم واخلئ. دا وه د انفرادي فورمې د ډکولو طریقه. په همدې ډول به د کورنۍ هر غړي ته فورمې ډک کړئ. کله مو چې دا هر څه وکړل، وروسته له هغې څخه به د کورنۍ د مشر فورمه ډکه کړئ. د کورنۍ د مشر فورمه دوه برخې لري. په اوله برخه کې د کورنۍ د مشر معلومات رسول کیږي او په دویمه برخه کې د فامیل د غړو معلومات رسول کیږي. په دې فورمه کې کومې برخې چې په سره رنګ په نښه شوي دي ډکول یې اړین دي. د کورنۍ د مشر په فورمه کې اول د کورنۍ د مشر نوم او تخلص لیکو او ورپسې د خپل پلار او نیکه نومونه او تخلصونه لیکو.
که چیرې د کورنۍ مشر ښځینه وي نو په څلورمه خانه کې د خاوند نوم او ورپسې تخلص لیکو. په نورو خانو کې هم د زیږېدو نیټې، جنسیت، اصلي هستوګنځي او اوسني هستوګنځي په اړه معلومات سوو. که چیرې د کورنۍ مشر کاغذي تذکره ولري نو په 9مو، 10مو او 11مو خانو کې د صکوکو شمیره، د ثبت شمیره، پاڼه، ټوک، د صدور محل او د صدور نیټه رسوو. په 2مه برخه کې هم د نوموړي شخص د کورنۍ د غړو اړوند معلومات رسوو، لکه نومونه، تخلصونه، د پلار نومونه، د نیکه نومونه، د کورنۍ نه مشر سره تړاو، د خاوند نومونه او د زیږېدنې نیټې لیکو. ورپسې هم د اوسني هستوګنځي او جنسیت په اړه معلومات رسوو. د کورنۍ د غړو د کاغذي تذکرو معلومات لکه د صکوکو شمیرې، د ثبت شمیرې، پاڼې، ټوکونه، د صدور محلونه او د صدور نیټې رسوو. او ورپسې که د کورنۍ کوم غړی متأهل، وفات، ورک او یا هم په کوم بهرني هیواد کې هستوګن وي نو روښانه کوي. د دوهم مخ په وروستنۍ برخه کې باید د کورنۍ مشر د خپلې کورنۍ د غړو تصدیق وکړي او ورپسې د ګوتې نښه پرېږدي چې د ګوتې نښه به وروسته د فورمې له پرنټ څخه وکړي. یادونه: که چیرې د کورنۍ کوم غړی کاغذي تذکره ونه لري نو په هغه صورت کې د خپل پلار او یا هم د کوم بل نږدې کس لکه ورور، خور او یا هم د مور د کاغذي تذکرې کاپي واخلي. کله مو چې دا ټول فورمونه ډک کړل، وروسته له هغې څخه به په انفرادي فورمونو باندې د کورنۍ د هر غړي انځورونه بند کړئ. بیا ورپسې په دوهم مخ کې د کس او د کورنۍ د مشر لاسلیکونه واخلئ. بیا به هم د 2 تصدیقونکو لاسلیکونه واخلئ او دولتي تصدیقونکی به په خپل لاسلیک باندې او په لومړني مخ کې د کس په انځور باندې ټاپه ووهئ. دا هر څه مو چې وکړل، وروسته له هغې څخه به د خپلو تذکرو کاپۍ، د اسنادو کاپۍ، د 2 تصدیقونکو د کاغذي تذکرو کاپۍ، د دولتي تصدیقونکي د هویت د کارت کاپي واخلئ او د الکترونیکي تذکرو مرکز ته به یې تسلیم کړئ. وروسته له یو څه مودې څخه تاسو ته د بایومتریک په خاطر د الکترونیکي تذکرو له مرکز څخه زنګ راځي. د خپلې ټولې کورنۍ سره به تاسو بایومتریک ته ورشئ او ځانونه به بایومتریک کړئ. پس له 1 اونۍ تاسو کولی شئ چې خپلې برېښناییزې پیژندپاڼې واخلئ.